اوس په هغه لار کې پروت یم هغه خاورې ښکلومه اوس په هغه لار کې پروت یم هغه خاورې ښکلومه چې پرې تللی جانان دی هغه پلونه مې بوزه هغه پلونه مې بوزه چې په عشق دې شاهد شم جنتونه مې بوزه. قدرمند په دې سکرین کې چې تاسو عکس ګورئ دغه درې واړه دغه کاکا زامن دي چې درې واړه په حق رسیدلي. وعلیکم السلام. جوړې کاکا خیر حال څنګه کاکا دا وخت کې لرګي ستړي وي حکا دغه کاکا څنګه خیر حال خیر سره تکړه جوړې تکړه هوې کنه شکر ده ټول خاصه خیر خیر ده واړه ټول جوړې کوم ځای نه د لرګي راوړل دا غر نه مې غر نه دی راوړل خکله تلې وي دیو پسې یاره سار تلو مانو سار تلې اوس راغلی څو بجې دي کاکا هغه د بچو په حق لدی ویوه څو بچې دي په حق رسېدلي درې بچې دي په حق رسېدلي پوه د رسېدلی نور څوک پاتې نه دي ځوانان مونان نشته نور نه لرم چې تار ناراضي وې زه په اور کې دې او دا ګزاره ده په دې ګزاره او په دې ګزاره کو زه کاکا کور ته ځم ماشومان ګوري صحیح ده بالکل تاسو مخکې لاړ شئ قدرمندو راسره چې ماشومان هم ګوري یو څه مرسته پیس پارو کور ته ځو دا به همدغلته وي کور ته ځو کاکا ځه قدرمندو ډېره سخته ده درې ځوانان له لاسه ورکړي دي الله دې په افغانستان ورحمېږي قدرمندو زه مخکې هم د دیو خدمت ته راغلی وم یو بااحساسه ورو یو څه مرسته رالېږلې ده په دغې سپارم دغه د دریو شهیدانو بچي دي خورې دا ویوه چې دغه درې واړه ځوانان په یو ورځ په وخت رسېدلي وو زما لغمان کې شهید شوی مړ شوی دی لغمان کې د دې دواړو په یو ورځ مړ شوي دي یو ورځ مړ شوي پارستم نه کو کور کې ناسته سو هغه خو سر زموږ سرفراز دی نور څوک هم نشته نه هغه خو سر دی ښه په دغې ځای کې ژوند کوئ او کاکا ژوند دی کاکا ډېر ستړی شوی به اوسي بس ورې دغه کار دی نو مونږ سره دا لرګي مرګي چلو او نور پکې څه پکې شته نه او مزدوري نشته څه نشته او په دې لرګي باندې ګزاره کوو او چېرته چا واغستل زمونږ ګزاره کېږي چا وانهستل بیا هم الله کارونه دغه کوي دا وجې نه مړی بس الله رزق راکوي چې د زامن ژوندي وو دا کار د کوو یا نه دا کار مخکې د زامن ژوندي وو نه هغه ګډل که نه هغه خو د وظیفه کې و د پیسې راوړل هر شی پکې راوړل اوس د یوازې یم نو چېرته تللی نه شم که نه دا کونډه ګورې نه کونډې ستا په غاړه خدا په غاړه دی زما په غاړه دی او دا لرګي خو تا ولیدو که نه دغه زما کارونه ده بس دغې خورکۍ خاوندو او په حق رسېدلی دا ګورې بچیه ستا کوم یو پلارو لاس پې کېږده بچیه خدای ستا پلارو ده قدرمندو یو څه مرسته به پیس پارم چې یو بااحساس ورور راته رالیږلي وو وایي په همدغې کاکا یې وسپاره کاکا دغه واخله ماشومانو ته هر څه کېږي صحیح دی دا واله کاکا واخله صحیح ده ماشومانو ته څه واخله صحیح ده بس دعاګانې به چا کوئ خپرونه انشاءالله بیا به ستا د خدمت ته حاضرېږو